پیجنا د ژوند اصول او قاعده پیجنا د اخلاص په دایره کې خپله فایده پیجنا دلبرې وایي چې هر مقصد کې به بالا تل د شاهد فلم پروډکیشن له اړخه د غټ اختر نوې تحفه دلبرې د دې ټیلی فلم هدایتکار کچکول خان او لیکوال امجد نوید دی. هیرو کردار پکې پښتو فلمونو بهتاجه بادشاه سپر سټار شاهد خان ادا کړی دی. په دې موقع سپر سټار شاهد خان پښتو نیوز ته صدا رنګوي. السلام علیکم. زما مینوالو زما یو ډراما ډیره ښه روانه ده، انشاءالله په دې غټ اختر به په یوټیوب باندې ریلیز کېږي او زما د دې ډرامې نوم چې دی نو دلبرې دی او دا انشاءالله ډیره ښه ډرامه ده. د دې ډایرکټر چې دی کچکول خان دی او رایټر یې چې کوم دی نو امجد نوید صاحب دی. نو انشاءالله زه امید ساتم چې دا ډرامه به ستاسو ډیره زیاته خوښېږي او دا ډرامه به ضرور ګورئ ځکه چې دا ډیره ښه ډرامه ده. باندې دنه د مطلب خبرې چې ته د جرګې مشر یې. یاره واقعي صحیح خبره دی، د مطلب خبره اړو یاد هم څه شو ده مړه ځای چې تو لالا. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زیم جانداد خان. ګرانو مینوالو دا وخت مونږ په مری کې یو ټیلی فلم په سیټ باندې چې دا ټیلی فلم نوم دی دلبرې. زمونږ سپر سټار شاهد خان پکې هیرو دی او زه پکې مین ویلن. مینوالو تاسو ته زه یو خواست کوم چې زمونږ د ملګري یو چینل دی دا در سره سبسکراایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. دا به ستاسو ډېره غټه مهرباني وي. الله هم خوشحاله او آباد لره. والسلام. دا ډرامه به د اختر په موقع شاهد فلم پروډکیشن نه ریلیز کیږي. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।